بعض محدثین بیا بل حکمت لیکي چې نا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله تعالی د هجرت فیصله وکړي او کله چې کله به پرېږدي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کم کلی او وطن کې اوسېږي هغه وطن دی مکه مکرمه چې د هغې عزت او عظمت الله تعالی د طرفه بېشماره دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په برکت باندې الله تعالی هغې ته ډېر لوی برکت ورکړی دی او د مکې مکرمې عزت د ټولې مځکې پر مخ باندې چې د مځکې کمې حصې دي داسې عزتمنه حصه الله تعالی نه ده پیدا کړې لکه مکه مکرمه چې هغې کې الله تعالی خپل کور د حضرت ابراهیم علیه السلام په لاس باندې جوړ کړي او د هغې د عبادت لپاره د اسماعیل علیه السلام ټوله خاندان د الله ورته آباد سو. اوس که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې زندگی تیره کی نو د هغې د عزت په کامله طریقه دنیا کې اظهار او ښکاره کېدی نسی. په دې خاطر چې هر چاته بیا دا ورمعلومیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزت خو د مکې په خاطر دی ځکه چې د استوګنه په مکه کې ده د ولادت په مکه کې دی د ژوند او زندگی په مکه کې ده او مکه عزتمن ځای دی نو دی به خود عزتمني. لیکن الله تعالی چې په کامله طریقه د عزت ښکاره کوي الله تعالی د مکې څخه هجرت ته مجبوره کوي او چې د مکې څخه هجرت لور کم ځای لورلی یثرب لورلی. یثرب د مدینې منورې نوم چې هغې صرف د مرضونو مځکه وه هغې د ناجوړیو مځکه وه هغې د بلاو مځکه وه هغې د مصیبتونو مځکه وه. الله تعالی د دې ځای څخه هغه ځای ته بوت او په هغې کې چې کوم انسانان استوګنه کوله هغه ټوله فقیرانو هغه ټوله درفدره خلکو هغې د مسکنت او د غربت سره مخامخ انسانان او په هغې کې چې کوم انسانانو زندگی کوله هغې ټوله په جاهلیت او د بوتانو په عبادت کې مستغرق خلکو. مدینې منورې عجبه جهالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ څخه مخکې عجبه بت پرستي وه. یو کتاب کې لیکلي دي یو کال مدینه منوره کې خورماوې ډېرې وسوې. کال آبادو د دې آمدني او حاصل ټوله د خورماو چې خورماوې ډېرې وسوې دی چې د خپل کور او د وطن گزاره ور باندې وکړه د خپلو بچانو خورماوې څه پاته سوې. برای دا خورماو څه منده کې ودا وکړلې سره وې ټکولې برای د دې څه بت جوړ کړي چې کله بت ځینې جوړ کړي بیا ټوله کال د خورماو ته سجدې کولې ول دا زموږ خدای. دویم کال چې کله کال د کاختۍ رالی او د هغې د خورماو حواصل کم رالو آمدني یې کمه راله بره نور څه نه و برته پر خپل خدای را وغورځېدو چا یې غوږ وخوړی چا یې سر وخوړی چا یې لاس وخوړی چا یې پښې وخوړلې. د مدینې منورې خلک په بت پرستي او په جهالت کې داسې مستغرق خلک وو. لیکن چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته رالی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې مځکې دپاره د برکت دعا وکړه د به دا ویل چې یا الله ابراهیم خو د مکې دپاره دعا کړې ده چې برکت ورکړه نو زه د مدینې دپاره دعا کوم د مکې غوندې د مکې څه به زیات برکت ورکوي. بیا د پیغمبر علیه السلام عزت هلته ښکاره چې د ننه سوونه کاله مخکې د امامانو پر دې باندې اتفاق دی چې مکې ته الله ډېر فضیلت ورکړی دی که مدینې ته الله ډېر فضیلت ورکړی دی. حالانکه د پیغمبر څخه مخکې مدینه څنګه مځکه لیکن اوس پر دې باندې د امامانو اختلاف دی چې مکه ډېره افضله ده که مدینه ډېره افضله ده. ډېر امامان پر دې باندې دي چې مدینې منورې ته الله تعالی در مکې اوس ډېر فضیلت ورکړی دی. زه خو دا وایم چې کوم څوک د عبادت اراده لري د کوم چا په زړه کې د عبادت شوق د هغې دپاره مکه بیا ډېره افضله ده. لیکن که په کوم چا په زړه کې د خپل نبي سره عشق او محبت وي د هغې دپاره بیا مدینه در مکه ډېره افضله ده. لیکن کاملینو فقهاو چې کامل انسانان دي هغې دا لیکلي دي آخري فیصله دا ده چې مدینې منورې ته در مکې الله ډېر فضیلت ورکړی دی. ځکه د مکې مدینې منورې کومه مځکه چې د هغې سره د پیغمبر جسد بدن لګېدلی دی او چې د کوم شي سره د پیغمبر جسد ولګېږي هغې در مکه هم ډېر افضل دی هغې در بیت المقدس هم ډېر افضل دی. بیت المقدس مکه خو څه کوي هغې د الله در عرش هم ډېر افضل دی چې د کوم شي سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسد او بدن مبارک لګېدلی.
نو بعض علماء دا لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې الله تعالی د هجرت فیصله وکړه د الله تعالی مقصد دا و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرتبه او عزت دا په کامله طریقه باندې ښکاره سي چې د هغې په عزت باندې الله تعالی مدینې ته هم دومره عزت ولا ورکړي.